کاناډا کې د افغانستان د خپلواکۍ د جشن پر مهال د ښاپیرۍ نغمې ګډون د هغې سندرې او ژړا لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې سندرغاړې نغمه له کلونو راهیسې په امریکا کې اوسیږي. همداسې څو ورځې وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د 106مې کلیزې لپاره د کاناډا په ټورنټو ښار کې جشن نیول شوی و چې له بده مرغه لومړی جشن یې کینسل شو او بیا د هغې څخه وروسته په بل ځای کې دغه جشن دایر شو. په کاناډا کې د افغانستان د استقلال دغه جشن ته ښاپیرۍ نغمه هم رابلل شوې وه چې هغې په دغه جشن کې د سندرو ویل څخه مخکې شروع په څو شعرونه وکړه چې ویل نه مو په دنیا بخې نه مو په آخرت، ای د وطن لورې تا ته ډېر یو ملامت، ته مو د ښوونځي پر ځای په کور کې کړې نوکره او ته مو د زامنو په څیر نه کړې معتبره. په همدغو شعرونو کې هغې ته د افغانستان او خصوصا د افغانستان د ښځو او نجونو درد ورپیاد سو او په کړس کړس یې وژړل او په ژړا یې سټیج پرېښود. قدرمنو دوستانو، یو خوا مسافري شي او بل خوا د وطن غم او له بلې خوا په ګران هیواد افغانستان کې هم د تیر وخت پرتله د ښځو او نجونو په تعلیم او نورو حقوقو باندې بندیز ډیر وي، نو خامخا د انسان زړه راډه کیږي.